د برچي په امید سبز ښارګوټي کې د نښلونکي سړک د جوړولو چارې پیل شوې. په سلامونو مو هرکلی کوم د افغان پلیسز خوږو لیدونکو. نننۍ خپرونه د برچي امید سبز ښارګوټي د نښلونکي سړک په اړه ده. د کابل لویدیځې برچي سیمې اوسیدونکي له کلونو راهیسې د سړکونو د خراب وضعیت د ستونزو سره مخ دي. د سیمې ګڼ شمېر کورنۍ د تګ راتګ په مهال له خټو، دوړو او باراني اوبو سره لاس او ګرېوان وي. اوس د امید سبز ښارګوټي د نښلونکي سړک د جوړولو د لومړنیو چارو په پیل سره د خلکو زړې هیلې بېرته راژوندۍ شوي دي. د سړک د جوړولو چارې په داسې حال کې پیل شوې چې سیمه د نفوسو له زیاتوالي او د کورونو له پراختیا سره مخ ده. تخنیکي ډلې د سړک د خټو او دوړو پاکول، د کیندنې کارونه او د اوبو د ایستلو د نالیو جوړول په پیل کې نیولي دي. د مسؤلینو په وینا هڅه کیږي د سړک بنسټ په پیاوړې توګه کیښودل شي څو وروسته د قیر اچولو پر مهال له ستونزو سره مخ نشي. د سیمې اوسیدونکي د دې پروژې له پیل څخه خوښ دي. یو تن اوسیدونکی وایي کله به چې باران ورېده موږ به په بشپړ ډول له ستونزو سره مخ وو. لارې به ډکېدې، موټر به تللی نه شو، ماشومانو ته به ښوونځي ته تګ راتګ ستونزمن کېده. اوس چې دا سړک جوړیږي زموږ ستونزې به کمې شي. د پروژې مسؤلین وایي د سړک جوړېدل به د ښارګوټي اقتصادي او ټولنیز ژوند ته نوي بدلونونه راولي. د دوی په خبره د سړک له بشپړېدو وروسته به نه یوازې د ښوونځي ماشومانو تګ راتګ اسانه شي بلکې د سیمې د سوداګرو او کاروباریانو لپاره به هم د نوو فرصتونو زمینه برابره شي. د اوبو د ایستلو سیستم په دې پروژه کې ځانګړی اهمیت لري. د انجینرانو په خبره که نالۍ معیاري ډول جوړه نشي نو په باراني ورځو کې به د اوبو بندښت بیا هم د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړي. له همدې امله هڅه کیږي د نالیو جوړولو ته ځانګړې پاملرنه وشي. کارپوهان باور لري چې د سړکونو جوړول د ښارونو په پرمختګ کې تر ټولو مهم رول لري. هغوی وایي کورونه او ودانۍ یوازې هغه وخت ارزښت لري چې د سړکونو او عامه خدمتونو ملاتړ ورسره وي. د همدې لپاره د امید سبز ښارګوټي د نښلونکي سړک پروژه د ښاري پراختیا لپاره یو مهم ګام ګڼل کیږي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین هم ټینګار کوي چې دوی د خلکو غوښتنو ته ځواب وایي او هڅه کوي د ښار په بېلابېلو برخو کې د سړکونو جوړولو ته لومړیتوب ورکړي. د هغوی په خبره برچي د نفوسو د ډېرښت له امله د ښاري خدمتونو په برخه کې تر ټولو ډېری اړتیاوې لري، نو ځکه د نښلونکي سړک جوړېدل د خلکو لپاره یو حیاتي ارزښت لري. د سیمې اوسیدونکي په تمه دي چې پروژه په وخت او په ښه کیفیت سره بشپړه شي. هغوی هیله لري چې دا سړک به نه یوازې د اوسني نسل ستونزې حل کړي بلکې د راتلونکي نسلونو لپاره به هم یو بنسټیزه سرمایه وي. نننۍ خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې چې زه عمار تیمور ستاسو چوپړ ته حاضرېږم په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.